دا یو ورور سوال کړی دی، زه دلته کمپنۍ کې کار کومه او هغوی ماله د بچو د راوستو که زه بچي دلته راولمه نو د دې ماله بیا پیسې به راکوي. هغوی ما ته ویلو چې دی به موږ تاله زیاتي پیسې درکوو. اوس که زه داسې وکړمه چې جعلي څه کاغذونه جوړ کړم او په هغې کې کمپنۍ ته دا خبره شو کړم او ښکاره کړم چې ما خپل بچي راوستي او د پیسې ترې الم خو ویلي چې موږ پیسې درکوو، نو دا به جایز وي او که نه؟ دا دروغ دی، دا کار په شریعت کې ناروا دی، دا دروغ دی، دا دوکه ده او پیسې ګټل دي، پیسې خپل لاس ته راوسته دي په ناروا طریقې سره، دا حرام دي. نجي وي موږ ته خو ویلو چې پیسې، نو خو هغه تا ته ویلي که داسې وشوه زه به پیسې درکړم، شوي خو نه دي که نه؟ نو چې شوي نه ته دنه څه علي؟ خو ته دوکه ورکوې. او دا تاسو ته ووایم دا زموږ د مسافر چې کوم وروڼه دي چې په هر ملک کې، نو په دوی کې د بعضو قصې موږ ته را رسېدلي دي او بعض موږ پخپله لیدلي دي کمپنیانو کې یا د یو چا سره بل چا سره کار کوي او صرف پکې مقصد دی چې پیسې زه را جمع کړم، بس نه پکې دروغ او رښتیا ته ګوري، نه پکې حلال او حرام ته ګوري. وګوره دومره سفر چې دې کړی دی او دومره سخته دې تېرې کړې ده او په سخته کې دا مسافري په خپله یو سخته ده او اخري نتیجه دا راوځي چې ته د الله په در کې مجرم شو او د الله په نس مجرم، نو تا ګټه څه وکړه؟ ته ما ته دا ووایه. دنیا دې ستړې شوه، دنیا دې ستړې دي چې تېره شوه چې ته مسافر وې، آخرت ته خپل خراب کړو د یو څو روپو د لاسه. دا کمپنۍ به دله څومره پیسې ورکوي د بچو د راوستو؟ 50,000 ریاله، 10,000 ریاله، 20,000 ریاله، دومره پیسې هم نه دي چې د سړي ژوند پې مکمل څه شي، بدل شي. 20,000 یې ورکوي ځه، او 20,000 به دی څه وکړي؟ څو کاله به 20,000 وخوري او 50 کاله به ورته نه شي؟ نو ګوره حلال او د حرامو تمیز دا کوئ، فرق کوه چې دا حلال دی او دا حرام دی. اگر که حلال تا ته لږ میلاوي او الله به پکې برکت واچوي، یو ورځ به داسې راشي چې الله به دا حلال هم ډېر کړي. انسان ګوره زه اکثر ملګرو ته دا خبره کومم، سړی داسې एकदम بره نه ځي. زمونږ پښتنو کې یو مسله دا ده، لکه وایي مثال کې زما ستا سره تجارت خبر روانه چې تجارت به کوو، نو دی به اولنی سوال دا کوي زه به ګټم څو؟ نو چې ته ورته وایي چې یاره د ګټې خو لا پته نه لګي او بس دې راکړې زما د پیسې واپس راکړې. ځکه چې ما چې کومه نقشه جوړه کړې ده چې زه به د یو څو زر ریاله لګوم او راځي به بیا په زرګاو په لکاو پیسو به هغه پلانې او هغه علانې، نو هغه پلانې او علانې د هغې نه شاته یو قصه ده، یو داستان دی. سړی چې برخیږي که نه نو هغه په اولنۍ پوړۍ خپکي دي، بیا په دویمه، بیا په درېیمه، بیا څلورمه، اخر دا چې دی هغه چت ته یا هغه ځي ته ورسي. نو دې څوک نه شي ورختلی چې ته دې ځای نه بره ټوپ وهې او پلانې چې ته ځان ورسره برابرول غواړي نو هغه به هم داسې سختې تېرې کړي، خو په هغه به اوس هغه مرحله راغله چې هغه پکې ترقي کړې ده. یا هغه پلاني ته به جیداد کې ډېر څه میلاو شوي، په میراث کې به ورته ډېر څه پاتې شوي، نو ځکه به هغه داسې. نو خیر دی که دا حلال نن لږ دي، سبا له به الله څه کړي ډېر به یې کړي، خو ته به پکې د الله رب العزت نافرماني نه کوې. والله اعلم. د یو ورور سوال کړی دی، موږ یوروپ کې اوسیږو او بعض کسان دا تپوس کوي چې د کافرانو نه غلا کول جایز دي او که نه.